مخکې د دې چې تاسو خپل زامن په مکتب کې واچوئ باید په کلب کې واچوئ. ستاسو زامن باید بوکس وخوري، ستاسو زامن باید زده کړي چې یو چاته بوکس ورکړي، او دا ډیره مهمه مسله ده. تاسو په وهلو زوی نشئ اصلاح کوئ، تاسو په چیغو زوی نشئ اصلاح کوئ، ځینې وخت په یو کتو زوی پوهوی شئ. راځئ اووه اساسي حقونو ته پام وکړو. اول، هره کورنۍ باید په خپل ماشوم باندې یو ښه نوم کیږدي او د هغې نوم نه باید واضح هدف او موخه ولري. او ما په دې اړه تیر کې بحث کړی دی، فقط غواړم لنډ ووایم. که ته چیرته په خپل زوی باندې نوم کږدې چې تورخان، نو فکر کوي چې تا زوی به دې څه وکړي په آینده کې. که ته په خپلې لور باندې نوم کږدې ګلمکۍ یا نه پوهېږم پالک بیبي، نو ته توقع لري چې هغه به په آینده کې څه رقم شخصیت ولري. ځکه د دې نوم د دې په شخصیت، د دې نوم د دې په جرأت، د دې نوم د دې په باور ډیره مهمه اغیزه لري. پس لومړی خپل زوی یا لور ته سم نوم وټاکئ. او ما تل مثال ورکړی ده، مثلا زما خوښیږي میکائیل نوم، زما خوښیږي خوله نوم، چون خوله په اسلام کې لومړنۍ قمندانه وه چې 10,000 عسکر یې د لاس لاندې وه. میکائیل د فرښتو د آسماني فرښتو سرلښکر دی. زما خوښیږي حنظله نوم، خضر نوم، او دا ټول نوم داسې نومونه دي چې کله د زوی تاته وایي چې ولې دې په مایي خې ته ورته یو مشخصه موخه لري او ته ترنه یو مشخص هدف لري. که چېرته یو نفر غواړي زوی رهبر اوسي، داسې یو نوم دې پرې کېږدي چې هغه نوم د یو رهبر سره وښیي، لکه امیر ارسلان. که چېرته مثلا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو که چېرته وګورئ دغه ژوند ته، نو عمر یو ډېر ښه نوم کیدای شي. او انسان د خپل نوم نه شرمیږي، مجبوره کیږي یو ښه شخصیت ولري. د دې ترڅنګ دوم حق پیدا دی چې زوی ته یې د پیدایښت نه او وروسته د پیدایښت سره سم پیغام ورکړي چې مسلمان دی، او ورته د اسلام زور او ځواک په مشخص شکل بیان کړي. د پلار وظیفه تنها دا نه ده چې کله اولاد پیدا شو ورته په غوږ کې اذان وکړي، بلکې هغه ته باید د اسلام اساسي اصول وښیي، او هغه ته باید وښیي چې اسلامي ارزښت څه دی. متاسفانه موږ داسې ځوانان لرو چې تر 18 کلنۍ او 19 کلنۍ پورې اصلا پوهېږي نه چې د مسلمانۍ نه موخه څه ده. مونځ کوي، ولې مونځ کوي؟ خو مور و پلار مې کوي. مسجد ته ځي، ولې مسجد ته ځي؟ خو مور و پلار مې ځي. قرآن کریم وایي، ولې قرآن کریم وایي؟ خو مور و پلار مې وایي. زه وایم که چېرته غواړئ د اولاد حق مو ورکوئ، د میراثي اسلامي کېدو نه یې وباسئ، بلکې د تحقیقي اسلام په برخه کې مسلمان کوئ. معنی څه ده؟ مثلا زوی ته دې وایي چې اودس داسې کېږي، کله چې زوی اودس زده که ورته وایي پوهېږي ولې اودس کوو؟ نه پلاره نه پوهېږم. دوه ګټې لري. یو آخري دنده ده، ځکه ته د خدای په حضور کې درېږي، ته پادشاه ته ځې یا په اوسني حالت کې امیر ته ځې، چټل نه ځې. ځان به پاکوي، ویښتان به جوړوي، ښایسته لوکس کالي به اغوندي، بیا به امیر ته ځي. امیر دی. بس کله چې ته امیر ته ځان پاکوي، نو خدای چې د امیرانو امیر دی، د بادشاهانو بادشاه دی، ته به ځان ورته نه پاکوي؟ زوی دی وایي هو والا. پس ځان به دې صحیح پاکوي، اودس به صحیح کوي، لاسونه به دې منظم مینځي، مخ به دې منظم مینځي، ځکه ته د خدای سره خبرو کولو ته ځي، هغه چې د بادشاه او بادشاه دی. کوم پلار خپل زوی ته په دې شکل اودس ښودلی؟ پس کله چې دا اودس کوي، په یو غرور اودس کوي، ځکه د بادشاهانو بادشاه سره دا ناسته لري. کله چې موږ دا خبرې نه کوو، بیا څه شی کېږي؟ زوی خو مسجد ته ځي، خو مونځ په وخت کې بل په لغت وهي، د مونځ په وخت کې ملا ته پټاکۍ اچوي، چون نه پوهېږي د چا په مقابل کې ولاړ دي، چون تشریح شوي نه دي، چون دا میراثي مسلمان دی، تحقیقي مسلمان نه دی. اوکې، دا خو یوه ګټه ده. پوهېږي د اوداسه دې دنیا کې ګټې تا ته څه دي؟ نه پلاره، ستا ټول عصبي ریښې او رګونه د مغزو سره او د مغز نه ښکته د غاړې له لارې وصل کېږي. کله چې ته تنها مسه کوي او خپل لاس په دې شکل په اوبو راولې، دلته د تا د وجود ټولې عصبي ریښې تازه کېږي. کله چې ته پزه چې دی سونکوي او پاکوي د ورځې په جریان کې، ټول هغه میکروبونه چې دننه تتلی شي او ستا سږي له منځه وړی شي، نور هغه له منځه ځي. کله چې ته په مخ باندې 3 ځلې اوبه اچوې، د تا د مخ د ګونځو د پیدا کېدو مخنیوی کوي. هر هغه څوک چې 5 وخته اودس کوي، نسبت هغه چاته چې اودس نه کوي،
مخ یې وګوره د هغه سړي مخ د کتو نه دی. زه تا ته په نورستان کې، زه تا ته په خوږیاڼو کې، زه تا ته په قندار کې داسې زاړه ښایم چې 90 کاله عمر لري، مخ یې د ما او د تا نه ښه دی، جلد یې د ما او د تا نه تازه دی. ولې؟ چون په پاکو اوبو، په تازه او په یخو اوبو 15 وخته اودس کوي. پس ته د دې اړخ نه باید اسلام تعریف کړي، د دې اړخ نه باید اسلام تشریح کړي خپل زوی ته. کله چې ته راځې د خدای په مقابل کې او ولاړې مونځ ته، دا مونځ نه دی بلکې د تا خبرې د خدای سره دي. نو ته څنګه فکر کوي چې د خدای سره خبرې کوي بیا بل په لغته وهي؟ کله چې ته سجده کوي د تا د مغزو ټوله منفي انرژي ځمکه جذب کوي، مثبت انرژي درکوي. په کاناډا کې، په جرمني کې هغه خلکو چې تشویشونه لرلو ته ویل شوي وو چې لاړ شئ سجدې وکئ چې ستاسو د مغزو منفي انرژي ځمکه کش کړي. هغوی سجدې د دې په نیت کوي چې مغزه یې ارامه شي، موږ یې په دې نیت کوو چې خدای رانه راضي شي، مغزه خو خود به خود ارامه دي. پس دا دوم برخه ده چې ډیره باید مهمه وي. درېیمه د تحصیل مسله ده. که ته د په اولاد تحصیل نشي کوی، او دا تحصیل باید په 4 برخو کې، لومړی لیک او لوست باید زده کړي، دوم باید پوه شي چې څنګه حلال رزق لاسته راوړي، دریم باید پوه شي چې په دې نړۍ کې ښې اړیکې څنګه وساتي، څلورم باید د ځان نه دفاع کول زده کړي. د زده کړو مسله په دې 4 برخو کې. که چیرته زما زوی داسې یو زوی چې مکتب ته ځي او هلته چې دی یو هلک ورته وایي چې یا دې وهم یا به چې دی زه در سره جنسي اړیکه نیسم، تا نه به سوء استفاده کوم، او دا ما دومره ډار کړی چې د کور ته جنګ راوړو بیا زه تا سره پوهېږم، او دی خو مکتب ته ځي، د دې په ځای چې درس ووایي د ځان نه دفاع نشي کوی او خلک ته سوء استفاده کوي. دا څه رقم درس ده؟ پس لومړی زه فکر کوم د درس لومړی برخه باید دا وي چې ستا زوی وشي کولی د ځان نه دفاع وکړي. مخکې د دې چې تاسو خپل زامن په مکتب کې واچوئ باید په کلب کې واچوئ. ستاسو زامن باید بوکس وخوري، ستاسو زامن باید زده کړي چې یو چاته بوکس ورکړي، او دا ډیره مهمه مسله ده. 4م یو په دې اړه بیا تفصیلي بحث هم کیدای شي او دا ډیره مهمه ده. 4مه برخه او دا هم مهمه مسله ده، زوی ته مو ورزده کوي چې سختۍ وګالي. یو حق ستاسو د اولادونو په تاسو دا دی چې تاسو یې سختۍ سره مخ کړئ. که چیرته یو پلار خپل زوی نازدانه ساتي او د ټول ضرورت پوره کوي، په اصل کې دا زوی روزي داسې یو څوک چې هر کله هر څوک وغواړي دا شکار کړي. زه د یو پلار په توګه که زه اولاد ولرم، د انجونې په دې برخه کې مستثنا دي، ځکه انجونو ته ناز ورکوي، ځکه انجونې ذاتا ملایمې دي. اما که زما زوی زه ورته وایم هی خپله پیسې په خپله وګټه، وغورځېدې په خپله راجګ شه، درد سره باید هغه مخ کم تر څو په نارینه بدل شي. زما هلک زوی نه دی په کار، زما نر زوی په کار دی. د هغې نه ور اخوا که چېرته زو په نورو مسایلو غږېږو، د تفریح په برخه کې حق ورکوي. یو حق ستاسو د اولادونو په تاسو دا دی چې آزاده فضا کې خپل نظر بیان کړی شي، او که چېرته خپل نظر بیان نشي کړی تاسو ظلم کوئ. مثلا داسې مه کوئ لکه ځینې پلارونه دي سهار د خوا نه چې دی شخصي مکتب ته لیږي، ماښام د خوا نه دولتي مکتب ته لیږي، د هغې نه وروسته بیا مدرسې ته لیږي، د هغې نه وروسته بیا کار کې کېنولی دی. دا هم ظلم دی. اولاد ته 2 ساعته وخت ورکه، هر څه چې کوي په خپل زړه دی وکړي. زړه یې ګیم وهي، زړه یې ټیک ټاک ګوري، اما مزخرف شیان نه، زړه یې فوټبال کوي، زړه یې کرکټ کوي. نو دا ټول شیان چې کله تاسو د یو کلنۍ نه دغه حقونه چې ما په جزئیاتو پې بحث وکړه تر 11 کلنۍ خپل زوی ته ورکوئ. د 11 کلنۍ نه وروسته ستاسو زوی مستقل دی، او د داسې یو نفر په ځای چې وژاړي او بانې وکړي او چغې ووهي، تاسو داسې یو نفر بلد کړی دی او داسې یو نفر مو روزلی چې کله هر څوک ورسره کینی د جرأت احساس کوي. او دا هغه حقونه دي چې پلار مې ماته راکړي، او زه چې کله مې پلار ته وایم چې زه هر چا سره کینم ولو هر څومره مایوسه اوسي، کله چې ماته په سترګو کې ګوري یو ډار حس کوي او وایي چې باید نر اوسم، دغسې دی چې پلار مې ماته راکړي. کله به چې ما مثلا یو مثال در کوم، زه یو ځل مرور شوی وم په جوارو باندې، د دې د خاطر چې یو نیم جوار رسېده، ما ویل چې ماته باید 2 راکول شي. پلار مې راغی ویل شکیب څه شوی؟ مور مې ویل چې دا 2 غواړي، خیر دی 2 به ورکو. هغه مې ویل 1 نیم یې مو ویشئ. مونږ 1 نیم مو ویشه او زه بې جوارو کېنستم. دا خو ما تاوان وکړه، کاشکې مې 1 نیم جوار خوړلی وه. پلار مې چې دی هېڅ شی مو نه ویلی، جوار یې وخوړه. زه لاړم په کوټه کې ناست یم ژاړم، پلار مې رادننه نشو. جرأت د دې چې پلار مې رادننه نشو، زه داسې کېنستم په دې رقمي، پلار مې فقط داسې راوکتل، یوازې یو کتل، ما ته ویلې ژړلې دي. زه نه پوهېدم نور څه ووایم، ځکه پلار مې په هغې کتو کې ما ته وښودل چې زه په تا اصلا افتخار نه کوم او زه مایوسه یم چې تا غوندې بې غیرته زوی لرم چې په جوارو ژاړي، فقط په یو کتو کې.
تاسو په وهلو زوی نشئ اصلاح کوئ، تاسو په چیغو زوی نشئ اصلاح کوئ. ځینې وخت په یو کتو زوی پوهوی شئ، فقط یې راوکتل نور رانه لاړ. 1 ساعت وروسته ورغلم، زاري مې ورته کوله، بخښنه مې ورنه غوښتله او ورته مې ویل چې پلاره جزا څه ده؟ راته ویل تر 1 میاشتې نور ته جوار نشي خوړی. زما جوشکي جوار خوښېده. I said منم اما نن زه همسې یو انسان یم. سبا ته زما اولاد تر ما ډېر پروفیشنل دی. ما کمپیوټر نه زده کوه. پلار ما ته ویلې دلته راشه ولې کمپیوټر نه زده کوې؟ ما دلته د خطر چې ستا هم زده نه دی پلاره. ما ته که غواړې نوې نړۍ سره رقابت وکړې باید کمپیوټر دې زده یې. ما ولې پلاره باید کمپیوټر زده کړم؟ پلار مې راته ډېر ساده مثال راکړه. په هغې وخت کې جنګونه وه، دغه نوی د طالبانو لومړی حکومت سقوط شوی و او هوایي حملې به کېدې. بیا به موږ د شپې د خوا نه څراغونه پټول، ویلې چې هر کور کې رڼا یي په هغې باندې حمله کوي. اوس رښتیا و یا دروغ، اما موږ څراغونه پټول او څراغونه هم یو رقم ګیسونه وه، پمپ کول به ډېره ښایسته رڼا یې ورکوله. نو زه هغې وخت کې ډېر وړوکی وم. ما ته پلار ویل دا تیارې پورته ګورې؟ مالې هو. او پلار مې هغه راته دروغ ویلی و، تر ننه نه پوهېده چې رښتیا هغه بېسرنشینه تیارې دي. ما ته ویلې دا تیارې د کمپیوټر نه کنټرولېږي. ما ویلې ښه، فرض وکړه که ته کمپیوټر زده کړې زویه، ته کولی شې دا تیارې کنټرول کړې. واو، زه لاړم د کمپیوټر کورس ته، ما وینډوز زده کوو، ورډ مې زده کوو، اکسل مې زده کوو، په دې نیت چې زه به سبا ته اکسل کې تیاره کنټرولوم. بس تاسو پلار باید خلاقه اوسي د تاسو د حق درکولو په برخه کې. ډېری هلکان دي وایي زه درس نه وایم، پلار یې راولي ما ته دا زوی مې درس نه وایي. ولې درس ووایي؟ تا ورته څه ویلي؟ د درس ارزښت باید څه وایي؟ زه خلک لرم پوهنتون نه فارغ شوي، اقتصاد، حقوق، طب، ولې د پوهنتون ویلی هدف دې څه دی؟ نه پوهېږي ولې؟ بس حق باید داسې ورکوي چې خلاقانه اوسي.